نو خو دا لاسلیک افغانانو هلته نه ومنلی، نه یې منلی دی، نه یې بیا وروسته منلی دی، نه یې څوک نن مني. دومره زیاته برونو کې انسان چې دوه ځایه داسې لیکل شوي دي چې دا سرحد نه دی د افغانانو او د انګریزي حکومت په هند کې. هغه مالیه چې انګریزانو ټولوله څه پیسې دوی اخیستلې، نور یې د افغانستان حکومت ته سپارلې، په دې چې دا د افغانستان د حکومت حق دی او دا د دوی سیمه ده. لکه ملل متحد داسې اداره نه ده چې هغه دې مستقل وي او یا دې هغه توان ولري چې د ملتونو حقوق بیرته ورکړي. پاکستان وروسته جوړ شو او د انګریز میراث ورورسېد او دوی پر هغه میراث ناست او د دیني افراطیت څخه استفاده د هغه وخت څخه شروع. انګریزانو دا کار کو. پوهه پکار ده، درک پکار ده، اوضاع څېړنه پکار ده د تاریخ او د عواملو دغه چې موږ دغه حالت راغلي او د ځان پوهول پکار ده.